تاسو به د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړو د واقع د علماو نه ډیر اورېدل. روایت کرازی د مکی مکرمه کافر راټول شو په دار الندوه کې. ابو جهل هم ناسته، عمر رضی الله تعالی عنہ هم ناسته، د مکی نور سرداران هم ټول ناسته. خبر دا کېږي چې ردی الګ خو زمونږ په منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی چې دا هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم. دغه زمونږ په دې علاقه کې ډېر انتشار جوړ کړی دی. پلار او زوی د یو بل سره په جګړه دي، ښځه او خاوند د یو بل سره په جګړه دي. زمونږ بوتانو زمونږ خدایانو ته بدې ردې وایي. د دې څه مخنیوی پکار دی، مشورې کېږي چې څه وکړو. عمر را پاڅېدو او دې تورې نه یو کړس داسې ویستو. مړه څه مسله خو رخ کړې ده، څه مصیبت خو رخ کړی دی. د یو هلک فکر درله نه درځي زه ځمه چې کیسه یې ختمه کړم، زمه چې اوس د هغه سر راوړم دې دارالندوه کې تاسو ته پیش کړم. ابو جهل چې دا خبره واورېده که نه، وی عمره کو دا کار دی وکړو، زما د طرفه 100 اوښان به تا ته په انعام کې میلاو شي. 100 اوښان میلاو شي. او د نبي اسلام ډېر سخت دشمن و که نه، 100 اوښان درته په انعام کې در کوم کو دا کار دی وکړو. عمر رضی الله عنه ته ویل او 100 اوښان راکوي او 100 اوښان در کوم. وی اوس یې تماشه کوه چې د هغه سر راوړمه. د دارالندوې نه راووته او توره یې داسې راغستې ده. مکه مکرمه کې دا خبر خور شو چې د نبی علیه الصلاة والسلام په قتل پسې نعوذ بالله عمر راوتی دی. نبی علیه الصلاة والسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابه کرامو سره ناست دی چې څه وکړو. عمر راوتی دی. په لاره باندې تېرېدو نو په لاره کې د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه، سعد رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی. عمر څه کوي؟ نو د نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واخیستو، ډېر بد الفاظ یې وویلو. وی زمه چې د پلانکي سر کلام کمه چې دا خلک دې نه وزګار کمه او دا مکه ته وزګاره کمه. نبی علیه السلام نه ډېر په بدو الفاظو واخیست. سعد رضی الله تعالی عنه فرمایل عمره ته نشي تللی. وی ولې نشم تللی؟ توره خو ما راغستې ولې نشم تللی؟ وی ته د هغه خواله نشي تللی. وی څنګه نشم تللی؟ وی ته به زما نه څنګه تېرېږي؟ وی ښه ته م ګوره چې صابي شوی کو، ته م بېدینه شوی کو. وی او زه م صابي شوی ما. خو ته راته بېدینه وایي، یقینا ما د پلار نیکه دین پرېښی دی او ما په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. عمر رضی الله عنه توره تاو کړی چې اول خو ستا نه سر وومه، د هغه سره به وروسته ګورم. سعد رضی الله عنه توره راویسته. نږدې وه چې په دواړو په یو بل باندې د تورو ګزارونه کړی وی، خو سعد رضی الله عنه ورله یو پیغور ورکو. وی عمره ما او محمد پرېږدوه صلی الله علیه وسلم، لومبی دې د خپل کور فکر وکړه. پیغور یې وله ورکو. ولی زما په کور کې څه چل دی؟ وی ستا هغه اوښې او هغه خور دې مسلمان شوي دي. زما خور مسلمانه شوي او اوښې مې مسلمان شوي وي. او عمر رضی الله عنه زما چې لومبی د هغې کار تمام کړمه. ورغې چې د خور د کور دروازه وکته، هغه د هغې طرفه کونډه وه، زنځیر ورغلی و. د تورې په دې موټي باندې په دروازه ګزارونه شروع کړو. دننه خور پوه شوه چې عمر راغی او هغې دننه د قرآن تلاوت کو. استاذ وله راغلی و د عمر خور ته او د عمر رضی هم اوښې ته قرآن ښودو. هغې استاذ ته یې وی ته کوټې ته لاړ شه، ته پټ شه، زه یې خور یم او دی اوښې دی، موږ به ورسره ګورو، خو ته پردی سړی چې تا ته څه ونه وایي، چې تا ته څه ونه. هغه ته وی ټیک ده. هغه یې کوټې ته دننه کو. عمر رضی الله عنه ته یې ورکولاو کو. چې څنګه یې ورته ورکولاو کو که نه، عمر رضی الله تعالی شروع شو په دې خپل اوښي باندې او د تورې دا موټې اچوي په دې باندې په ګزارونه کې په دې خپل وښي یې. خور چې وکتل چې یو طرف ته یې خاوند دی او بل طرف ته یې ورور دی، جګړه ده، نو په منځ کې خلاصون شروع کو.